ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري په مشرۍ ولایتي پرمختیایي غونډه کې چې پر مهال د بیلابیلو سکتورونو او مؤسسو مسؤلینو حضور درلود د دې ولایت لپاره د انکشافي او بشري مرستو وړاندیزونه وشول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپ اچوونکی شاپور زادران د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړي له څو میاشتو راهیسې له یوې سختې ناروغۍ سره مبارزه کوله او تېره شپه ساه ورکړه. ننګرهار بیسود ولسوالۍ کې هغه کس ته د کورنۍ چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقاني له لوري د کور جوړولو کارونه پیل شول چې څو میاشتې وړاندې پاکستاني رژیم کور بمبار او شاوخوا 19 کسان چې میرمنې او ماشومان پکې شامل وو شهیدان شول. د ننګرهار امنیه قومندان اړوند د جلالاباد ښار دریم امنیتي حوزې مسؤلینو د غلو 10 کسیزه ډله نیولې چې جلالاباد ښار کې به د وسلو او چړو په زور له خلکو پیسې موبایلونه او نور وسایل اخیستل. د ننګرهار ولایت مقام د حقوقي او امنیتي چارو کارپوه حافظ عبدالصمد سعید وایي چې 55,000 او 3 جریبه ځمکه له غصب خلاصه شوې ده. د مومندرې ولسوالۍ ځایي مسؤلین وایي د ناسمو دودونو او رواجونو په اړه د امیرالمؤمنین حفظه الله 19 ګڼه فرمان تر ډیره بریده عملي کړي او هڅه کوي چې په ټوله معنی تطبیق کړي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو